قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه خبر. جرمني کې داعش یوه غړې په 10 کاله بند محکومه شوه. په جرمني کې یوې محکمې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یوه غړې په دې تور په 10 کلونو بند تیرولو محکومه کړه چې د خپل خاوند سره یو ځای یوه یزیدي نجلۍ یې په عراق کې په سور لمر کې له تندې مړه کړې وه. دغه یزیدي نجلۍ د وینځې په توګه ساتل کېدله. په جرمني کې چارواکو ویلي چې میرمن جینیفر ډبلیو 10 کلنه ده. هغه مسلمانه شوې او په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړې وه. محکمې دا میرمن په بهر کې د ترهګرۍ سازمان د غړیتوب لرلو، د قتل په هڅه کې مرستې کولو او د بشریت ضد او جنگي جرمونو د هڅې کولو په تورونو کې مجرمه وبلله. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس د څارنوالانو په حوالې ویلي چې د جینیفر ډبلیو خاوند چې د داعش وسلوالو یو 15 کلنه یزیدي نجلۍ یې په انګړ کې په سره لمر کې په زنځیرونو تړلې وه. څارنوالانو ویلي چې داعش دې غړې غوښتل دغه نجلۍ ته ځکه سزا ورکړي چې د هغه بستره یې لمده کړې وه. په مطبوعاتو کې همدارنګه ویل شوي چې جینیفر ډبلیو په یوې مسیحي کورنۍ کې لویه شوې وه، خو په 2013 کال کې مسلمانه شوه. هغه د ترکیې او سوریې د لارې عراق ته تللې وه او هلته د داعش سره یو ځای شوې وه. څارنوالانو ویلي چې جینیفر ډبلیو د داعش د اخلاقي پولیسو غړې وه او په 2015 کال کې یې د عراق د موصل او فلوجي ښارونو په پارکونو کې ګزمې کولې او په هغو میرمنو پسې ګرځېدله چې داعش د اصولو سره سمې جامې نه اغوستلې. د داعش دا غړې په 2014 کال کې هغه وخت په ترکیه کې ونیول شوه چې پایتخت انکارې کې د جرمني سفارت ته تللې وه چې د خپل هویت اسناد تمدید کړي او وروسته جرمني ته وسپارل شوه. اسلامي دولت یزیدیان کافر بولي. دې ډلې په 2014 کال کې د عراق د سنجار په ښارګوټي کې ګڼ شمېر یزیدیان ووژل او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د دې قومي او مذهبي اقلیت ډلې زرګونه نجونې او میرمنې یې د وینځو په توګه ساتلې وې. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو جزئیاتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.